محمد بن قاسم 11مه برخه. د محمد بن قاسم د خپرونې مینوالو په دې هیله چې روغ او جوړ به یاست، الله رب العزت خوشحال لره. دا د زه محسن احسان مو یو ځل بیا د محمد بن قاسم د ناول کوربتوب کوم په دې هیله چې دا خپرونه تر پایه راسره واورئ. درنو او قدرمن اوریدونکو، په تېر برخه کې م اورېدلي وه ګنګو ویل تا خو ویل چې مایا به یې ورور ته وراستوو چې ته یې په بیلتون نه خفه کېدې، په مرګ یې ولې زهیر یې. اوس به دا واورو. خالد ویل ګنګو د خدای جل جلاله په خاطر زما په زخمونو مالګې مه دوړوه، ما د هغې په پیژندلو کې اشتباه کړې وه، دا سزا زما له غم نه اوچته ده. ګنګو خالده دا خبرې پرېږده، زما باور دی چې که هغه یو ځل بیا را ژوندی شي ستا غرور به د هغې من د جواب اجازه در نه کړي، ته به بیا هم له هغې سره د پخوا په شان چلن غوره کړې. رضا په 2-3 ورځو کې به یې هیره کړې. خالد بې له دې چې څه ځواب ورکړي د یوې لوېدلې ونې په تنه کېناست او د سیند څپو ته یې کتل. بیا یې په دردناکه لهجه وویل مایا مایا دا تا څه وکړل؟ ګنګو بیا وویل خالده ته باید اوس د مېړنیو حوصله ولرې. خالد ګنګو ته ولاړ شه، زه درپسې درځم. ګنګو وویل ښه ده ستا خوښه، او بیا روان شو. خو د کلا پر ځای په بوټ کې غلی غلی کښتۍ ته ورنږدې سو او د یوې ونې له تنې نه یې ورو مایا ته غږ کړ مایا اوس راووځه راځه. د مایا زړه په زوره زوره درزېدو. د خالد او ګنګو خبرې یې اورېدلې وې. هغې ته داسې مرګ چې د خالد زړه ته ورنږدې کوله تر 100 ځله ژوندانه غوره ښکاره شو. هغې د خالد آهونه اورېدل او دا اندېښنه ورسره پیدا شوه چې له دې ټوکې نه وروسته خالد د تل لپاره پر دې بدګمانه نه شي. په زړه کې ورتېره شوه چې کاشکې زه رښتیا د سیند څپو ته لوېدلی وای او بیا د سترګو په رپ کې دغه خیال د یوې خطرناکې ارادې بڼه غوره کړه. ګنګو بیا ورو غږ وکړ. له مایا سره د چرت او فکر وخت نه و، ناڅاپه اوچته سوه او په اوبو کې ټوپ واهه. ګنګو د مایا له چغو سره منډه واخیسته. خالد هم ورخطا له خپله ځایه جګ سو او دواړو په یوه وخت کې سیند ته ځانونه وغورځول. ګنګو وویل خالده را ونیسه دا مایا ده. خالد په بیړه غوټه ووهله او نږدې سو. مایا غوټه ووهله مګر د لامبو زن لپاره هم ځان د څپو رحم او کرم ته پرېښودل ممکن نه دی. زر یې بیرته سر له اوبو راویست او بیا یې د ګرداب خواته د نږدې کېدو هڅه وکړه، خو خالد هغه تر مټ ونیوله. لږ شېبه وروسته ګنګو هم ورورسېد او دواړو مایا سنډې ته راوسته. سنډې ته چې راورسېدل ګنګو ویل خالده نور زما په دې نجلۍ هېڅ اعتبار نشته، دا ستا بې پروایي لیونۍ کړې ده. او بیا یې مایا ته وکتل وویل تا سیند ته ځان ولې وغورځوه؟ دې په دې ډاډ ځواب ورکړ تا له خالد سره دا ټوکه ولې وکړه؟ ګنګو خالد ته وویل ما معاف کړه، ما ستا د ځورولو لپاره مایا په کښتۍ کې غلې کړې وه، خو زه نه پوهېدم چې دا لیونۍ به رښتیا هم سیند ته ځان غورځوي. تاسو دواړه یو له بل سره مینه کوئ او زه په دې خوښ یم. خالد هېڅ ځواب ورنه کړ. د هغې په سترګو کې یوازې اوښکې وې، د مینې، خوښۍ او شکر اوښکې. ګنګو وویل اوس د مایا په باب ستا پرېکړه څه ده؟ هغه ځواب ورکړ د مایا په باب هېڅوک د فیصلې حق نه لري. مایا د ځان په باب پخپله فیصله کولی شي. اور او ورور د محمد بن قاسم د خپرونې مینوالو، سهار وختي د کلا نه 4 میله لرې د پرتاب رای سپاهیانو د سفر تیاری نیولو. جیران په سیند کې له لمبلو وروسته جامې بدلولې چې د بوټو له منځ نه یو غشي تیز راغی او په مخ کې په ځمکه ښخ شو. پر غشي یو سپین دسمال تړلی و. جیرام له یوې او بلې خوا سار نه وروسته غشي راوکش او په هغه پورې تړلی دسمال یې خلاص کړ. په دسمال په سکرو لیکلي و چې جیرامه زه تا په څه نامه وبولم، تا ته د ورور په ویلو شرمېږم. که زما ژوند غواړې نو له ګنګو سره راشه، که نه نو زما د ژوند خیر نشته. ستا بدنظیبه خور مایا. جیرام په منډه منډه د بوټو څنګ ته ورغی او وویل ګنګو ته چیرته یې؟ ګنګو ورو ځواب ورکړ زه دلته یم دې خواته. جیرام په بوټو کې د هغې خواته ورنږدې سو. ګنګو په آس پورو. جیرام په ناکراري د آس جل ونیو وویل ګنګو مایا څنګه ده؟ چیرته ده او تاسو سره څرنګه یو ځای شوه؟ ګنګو ځواب ورکړ مایا ژوندۍ ده او زه تا هغه ته بیایم، وایه راسره ځې؟ جیرام زه د مایا په خاطر له 7 سیندونو پورې وتو ته تیار یم، د خدای لپاره ووایه چې هغه څنګه ده؟ ګنګو هغه له دې ځایه ډېره لرې نه ده، راځه زما تر شا سپور شه. جیرام کلاره ډېره وي، زه به خپل آس راولم. ګنګو خپل آس راوستی شي، خو که دې بیا څه چلاکي وکړه په دې وپوهېږه چې مایا به په ژوند ونه وینې، زه همدلته ستا انتظار کوم. جیرام وویل زه اوس راځم او بیا د غونډۍ په لوري منډه واخیسته. ګنګو د احتیاط لپاره له دې ځایه ولاړ او د ګڼو ونو په منځ کې ودرېد. لږ ځنډ وروسته چې جیرام هغه ځای ته ورسېد آس یې ودراوه. ګنګو یې ونه لید، غږ یې پسې وکړ. ګنګو ډاډه شو او بیا یې ځان ته وروباله. جیرام له ګنګو نه ډېرې پوښتنې وکړې، خو په ځواب کې ګنګو یوازې دا ورته وویل چې ته مایا ووینې بیا به ټول حال درته معلوم شي. په ځنګل کې له لږ مزله وروسته د ګنګو 10 نور ملګري هم له دوی سره یو ځای شول. جیرام د ګنګو په نیت شکمن شو
او د اجل بیا کش کړ. وویل ګنګو دا څه؟ خو د دې نه وړاندې چې ګنګو څه ځواب ورکړ د هغه ملګري ترې چاپېر شول. یو راوړاندې شو، د اجل بیا د ده له لاسه واخیست، خو د ګنګو د اټکل پر خلاف هغه هیڅ مزاحمت ونه کړ. او کله چې د ګنګو ملګرو له ده نه د وسلې اخیستلو هڅه وکړه، د په خپله توره او لنده را خلاص کړل او دوی ته یې وسپارل. د ملا په کمربند یې یو وړوکی خنجر و. د ګنګو یوه ملګري د هغه ایستلو ته وړاندې شو، خو ګنګو په اشاره هغه منع کړ. جیرام وویل تاته معلومه ده که نه چې زه د مایا د پیغام له اورېدلو وروسته نشم تښتېدلی؟ ګنګو ځواب ورکړ که ته د تیښتې هڅه وکړې هم نشې کامیابېدی. په ځنګل کې ځای ځای غشي ویشتونکي پټ دي. جیرام ګنګو ما له تا سره هېڅ کله هم وعده خلافي نه ده کړې چې ته چېرته ووایه زه در سره ځم. ګنګو څوک چې د زبیر غوندې نیکي کوونکي سره غداري وکړي زما پر هېڅ اعتبار نشي کېدی. ستا خیر په دې کې دی چې په پټو سترګو را سره ځه. کله له 4 میله نه لرې نه وه، خو ګنګو د احتیاط په خاطر اوږده او جنجالي لاره غوره کړه. چې کلا ته ورسېدل سپاره له اسونو پلي شول. جیرام خالد له کلا نه د راوتلو په حال کې ولید. لاس یې هغه ته ور اوږد کړ او ویې ویل خالده ته هم دلته یې؟ ستا خور چېرته ده؟ خالد په نفرت او حقارت هغه ته وکتل او د ځواب پر ځای یې ځان ګنګو ته ور نږدې کړ. جیرام په زړه ګزار وخوړ، پښې یې ورېږدېدې. هغه لاس یې چې خالد ور زغولی و بیرته یې ورو ورټول کړ. د مایوسۍ او بېوسۍ په حالت کې یې څلورو خواو ته وکتل. بیا په خالد سترګې شخې شوې، خو خالد مخ بلې خوا ته واړوه. جیرام دردناکه لهجه ویل خالده زه نه پوهېږم چې ستاسو ټولو په نظر کې ولې دومره خوار او حقیر یم. زه بې ګناه یم، ما ته داسې مه ګورئ. مایا چېرته ده؟ د محمد بن قاسم د خپرونې مینوالو له شانه غږ اوچت سو. زه دلته یم. جیرام شاته وکتل. مایا څو ګامه لرې ولاړه وه. جیرام وویل مایا زما خورې، زما کشرۍ خورې. دا یې وویل او بیا د مایا په لورې ورنږدې سو. خو مایا په شا ولاړه. وویل ظالمه، فریبکاره، غداره، ما ته مه نږدې کېږه. تا د نوابزاده پلار او نوابزاده مور د وینې او شیدو خاطر ونه ساته. ته زما هیڅ نه کېږې. ستا لمن د خپلو نیکیو کوونکو په وینو داغداره ده. که چا د جیرام په سینه خنجر ورشخ کړی وای دومره به نه و پرې دردېدلی لکه د خور پر دې خبره. په زړه کې یې د غصې اور راپورته شو چې د غم په اوښکو بیرته سوړ شو. هغه یو ځل بیا څلورو خواو ته وکتل. د ګنګو په شونډو د کرکې او حقارت مسکا وه. د هغه په لیدو یې په رګونو کې وینه ودرېده. لاسونه یې ومروړل، غاښونه یې وچیچل. هغه ته ورنږدې سو. وویل ذلیله، لوټماره، د دې ټولو جنجالونو ملامتي پر تا ده. تا دوی ټول زما پر خلاف کړي. پخوا له دې چې ګنګو خپل لاس په دفاع اوچت کړي ناڅاپه هغه 2 سوکه په خوله ووهه. ګنګو خپل غومبړي ومشل او شاته شو. خالد را وړاندې شو. یو سوک یې جیرام ته په خوله ورکړ. جیرام د خالد تر سوک په زړه زیات دردمن شو او په ژړغوني اواز یې ویل خالده ته د ګنګو د ملګرو تورې له پوښونو را ووتلې. خو ده هغوی ته اشاره وکړه ویې درول او جیرام ته یې وکتل. وویل اوس وایه ته د خپلې خور د ژغورنې په بدله کې د زبیر او نور ملګرو خلاصولو ته تیار یې؟ جیرام لکه زخم خوړلی مار وغځېد. بیا یې وویل ایا تاسو هم د زبیر په شان ګمان کوئ چې زه د پرتاب رای سره په دوکه کې شریک یم؟ ګنګو ځواب ورکړ نه، بلکې موږ فکر کوو چې پرتاب رای ستا سره په دوکه کې شریک و. تا هغه ته د سراندیب د کښتۍ او د جواهراتو په تمه دې ته تیار کړ چې پر موږ حمله وکړي. جیرام بګوان پوهېږي چې زه بې ګناه یم. ګنګو ځواب ورکړ بګوان خدای له دې نه زیات هم پوهېږي. اوس ستا په بې ګناهۍ بحث زموږ کار نه دی. موږ یوازې په دې ځان پوهول غواړو چې د خپلې خور په بدل کې د هغه بې ګناه بندیانو خلاصولو ته تیار یې که نه؟ جیرام ځواب ورکړ کاشکې د هغوی خلاصول زما په وس کې وای. اوس له هغوی سره 200 تنه سپاهیان دي او برمن آباد ته یې بیایي. زه یوازې له 200 سپاهیانو سره څه کولی شم؟ ګنګو ستا مطلب دا دی چې ستا سپاهیان ستا خبره نه مني؟ جیرام کاشکې هغوی زما سپاهیان وای. په بندیانو کې د پرتاب رای پیرت دومره سخته ده چې زه له هغوی سره خبرې اترې هم نشم کولی. پرتاب رای په دې باوري دی چې زه د هغوی پلوی یم. د ګنګو په شونډو یوه طنزیه مسکا وغوړېده او ویې ستا د پلوۍ نه مننه. اوس ما پوښتنې ته ځواب راکړه ته د هغوی د خلاصولو ته تیار یې که نه؟ جیرام د خدای لپاره په ما اعتبار وکړئ تر څو چې د دوی معامله راجا ته وړاندې شوې نه وي. زه بې وسه یم، خو زما په دې باور دی چې راجا به د دوی د بندي ساتلو له عربو سره د جګړې خطر ته زړه نه کښه. ګنګو وویل پرتاب رای ستا دوست دی. که هغه ته زموږ لیک ور ورسېږي چې ته زموږ بندي یې او بیا یې هم ستا په بدل کې راخوشي نه کړي ته به لیک ولیکې او برهمن آباد ته د رسېدو وړاندې به موږ هغه ته ورسوو. جیرام وویل هغه تر ګیدړ زیات مکار او تر لیوه زیات ظالم دی. ما ته د دې موقع راکړئ چې په خپله کیسه درته تېره کړم. بیا به درته څرګنده شي چې هغه څه ډول انسان دی. د خدای په خاطر زما خبره ومنئ.
پرتاب رای ته زما د خلاصون نه زیات د خالد او ناهید نیول مهم دی. لکه زه چې نه پوهېږم چې تاسو دلته څه ډول راغلی تاسو هم په دې خبر نه یاست چې په دبیل کې څه تېر شول. جیرام چې ګنګو او د هغه نورو ملګرو چوپ ولیدل له بندر نه د رخصت کېدو نه د زبیر تر لیدو پورې ټوله کیسه وکړه او بیا په سوالیه نظر ګنګو او خالد ته وکتل. وویل اوس هم که تاسو په ما اعتبار نه کوئ نو زه په خوښۍ هرې سزا ته چمتو یم. ګنګو وویل نو ته اوس راجا ته د مدیانو د عذر لپاره ځې؟ جیرام وویل ستا اوس هم باور نه دی؟ ګنګو وویل له خپلې خور نه وپوښته که د هغې په تا باور راغی موږ هم تیار یو. دا یې وویل او بیا یې مایا ته مخ ور واړوه. زیاته یې کړه مایا ستا د ورور پرېکړه موږ تا ته سپارو. جیرام مایا ته وکتل. مایا ته دا ستر ازمویښت و. د ورور د داستان له اورېدو نه وروسته یې په نظر کې بدلون پیل شوی و خو بیا یې هم سمدستي د خپل نظر بدلولو ته زړه ښه نه کړ. د ضمیر غږ یې دا و چې مایا په خپل ورور اعتبار وکړه خو یو بل آواز به دا هم و چې نه هغه ستا د بېلولو لپاره پلمې جوړوي. د هغه ذهني کشمکش په دوران کې د ګنګو هغه خبر ور په یاد شوه د ورور په لیدو به دې زړه پرې وخوږېږي. امکان لري زه ستا په لاس د انصاف توره درکړم. مایا ګنګو ته وکتل. د هغه سترګو ویل ما د انصاف توره ستا په لاس کې درکړې اوس دې ته خپله وعده در په یاد کړه. جیرام چې د مایا دوه زړیتوب ولید پریشانه سو. وویل مایا ستا هم اوس په ما باور ختم شوی؟ مایا وویل د دې خبرې ثبوت څه دی؟ ستا د دې خلکو نه د کسات د ویرې نه دا کیسه نه وي جوړه کړې. جیرام په دردناکه لهجه وویل مایا ته وایه چې زه بې زړه یم زه د مرګ له ویرې درواغ وایم. د خدای لپاره ما د نورو د وړاندې مه شرموه. که ستا په ما باور نه وي نو زما خنجر واخله او زما سینه چاک کړه وګوره چې وینه مې تر اوسه سره ده که سپینه شوې. دا یې وویل او خپل خنجر یې د مایا په لاس کې ورکړ. خپلې سینه یې ور وړاندې کړه. وویل مایا ستا د پلار په سپینو ویښتو سوګند د مور په شیدو دي قسم که زه ګناهګار وم نو دا خیال مه کوه چې ورور دي یم. نور زه په دې دنیا داسې ژوند نه غواړم چې خور مې هم ما بې زړه او ذلیل وګڼي. ما په خپلو لاسونو د مرګ په خوب ویده کړه. که ستا په رګونو کې د یوه راجپوت نوابزاده وینه وي نو د ورور خاطر مه کوه. مایا د احساساتو په جوش کې خنجر اوچت کړ. د جیرام په شونډو زړه وړونکې مسکا خپره شوه. خالد ورېږدېده. مایا د عزم او همت دغه مجسمې په مخ کې لاس په نامه ودرېده. بیا یې لاس اوچت کړ. خنجر یې برابر کړ. خالد چیغه کړه مایا دی بې ګناه دی او د ده سره د مایا له لاسه خنجر ولوېد. په سترګې یې اوښکې راوخوټېدې او بې اختیاره د ورور غېږ ته ځان ور وغورځاوه. په سلګو شبو وویل وروره ما وبخښه. جیرام د دې په تورو ګڼو ویښتانو کې ګوتې وهلې او وویل زما خورې زما وړوکې مایا. خور او ورور یو له بله لرې ودرېدل. خالد ورنږدې سو. جیرام ته یې لاس ور اوږد کړ. وویل جیرامه ما وبخښه ما باید په تا شک نه وی کړی. جیرام د هغه لاس په لاس کې ونیو. وویل ما له تا هېڅ ګیله نشته که زه ستا پر ځای وای ښایي ما هم همدغسې شک کړی وای. خالد ومسکل. وویل ما د احساساتو په جوش کې ته په خوله په سوک ووهلې اوس دې بدل بیرته اخیستی شي. جیرام وویل دا کیسه اوس پر ځای پرېږدئ که نه نو زه به تا یو سوک ووهم او د ګنګو دوه سوکه به په خوله وخورم. د محمد بن قاسم د خپرونې مینهوالو ګنګو په خپل ژوند کې هیڅ کله دومره نه و پریشانه سوی. سر یې کښته اچولی ولاړ. جیرام ور وړاندې شو. د هغه په اوږه یې لاس ورکښېښود او وویل ګنګو که ته د زړه له کومې غواړې چې زبیر او نور ملګري یې له زندانه وژغورل شي نو دا معامله څو ورځې ما ته وسپاره. زما هیله ده که راجا سم له خطر نه وویرولی شي نو د دوی د زنداني ساتلو جرأت به ونه کړي او که هغه زما خبره وانه وري زه بیا دلته راځم او کوم بل تدبیر به سره سنجوو. مګر د خالد خور چېرته ده؟ ګنګو ځواب ورکړ هغه هم زموږ سره ده. هغه په کښتۍ کې زخمي شوه. جیرام اوس څنګه ده؟ د دې پوښتنې په ځواب کې خالد وویل هغه اوس تر پخوا ښه ده خو زخم یې لا بشپړ نه دی روغ شوی. زه د مایا د یوې احسانمن یم هغې ډېر زحمت ورسره تېر کړ. ګنګو وویل که پرتاب رای د راجا په امر کښتۍ لوټ کړې وي نو زه ګمان نه کوم چې بندیان به پرېږدي. زما په ګمان به هغه دا هڅه کوي چې دغه خبر له سند نه بهر ونوځي. په برهمن آباد کې داسې زندانونه دي چې یوازې په مرګ بندي ترې راوځي. د دې خبرې رسول مکران او یا بصرې ته ضروري دي. که هغه حکومتونه مداخله وکړي نو راجا به بیا بندیان خوشي کړي. جیرام وویل که د خالد زړه غواړي زه در سرحد در اړولو ذمواري اخلم. ګنګو ځواب ورکړ خالد زه هم سرحد ته اړولی شم خو تر څو چې خور روغه نشي هغه نشي تللی. پر دې سربیره نن سبا د عربو لښکر په ترکستان او افریقا کې په جګړو بوخت دي. امکان لري د پوځ د کمۍ په وجه اوس له سند سره جنجال نه ډډه وکړي. د خالد په نظر که زبیر له زندان نه خلاص شي نو دغه مسؤلیت هغه ښه ترسره کولی شي. هغه په بصره او دمشق کې ټول چارواکي پیژني. جیرام وویل که تاسو دا غواړئ زه دا وعده در کوم چې د خپل ژوند په بیه د زبیر د راخلاصولو هڅه کوم. مایا وویل وروره
ته هر څه کولی شي د زبیر د ژغورلو هڅه خامخا وکړه جیرام ما یا ستا له سپارش نه پرته هم زه دا خپل فرض بولم دا یې وویل بیا یې ګنګو ته مخ ور واړه وویل که اوس تاسو اجازه وي زه له مایانه د څو خبرو په باب پوښتنې کوم د ګنګو په اشاره د هغه ملګري په یوه او بله خوا تیت شول ګنګو هم یوې خوا ته د تګ په تکل روان شو خالد ته یې وویل ناهید ته ورشه که زندانانو ته څه پیغام استوي ترې وپوښته خالد چې کلا ته دننه ولاړ ناهید د دروازې په درشل ولاړ و ورته یې وویل ناهید ته چې لږ راسمبال چې بیا ګرځې راګرځې باید په بستره وزغېږې چې ښه روغه شي ناهید د هغه د دې خبرې څه پروا ونه کړه وویل چې جیران بیچاره دی ظلم وکړ د مایا په باب مو څه پرېکړه وکړه خالد ځواب ورکړ د مایا په باب تر اوسه څه فیصله نه ده شوې ورور او خور اوس خبرې سره لري غالبا به هغه له جیرام سره ولاړه شي چې جیرام له زندانه د زبیر د راخلاصېدو وعده وکړه هغه چې خلاص شي د مکران له لارې به بصرې ته ولاړ شي او زموږ په باب خلیفه خبر کړي د ښځو او ماشومانو د خلاصون لپاره له دې پرته بله لار نشته چې زموږ حکومت مداخله وکړي ناهید وویل ما دا خبرې اورېدلې دي خو زه ویرېږم لکه څرنګه چې د پلارجان په معامله کې د سند حکومت ځان ناګاره اچولی دغسې به په دې بندیانو هم خوله پټه کړي او معامله به سړه شي ما اورېدلې دي چې د بصري حکیم ډېر زړور دی خو د سند خوا ته یې چې پام نشته دلیل یې دا دی چې په دې وخت کې د عربو ټول پوځونه په افریقا او ترکستان کې په جګړو بوخت دي خالد پریشانه شو وویل زه نه پوهېږم خو زه د خدای جل جلاله د رحمت نه مایوس نه یم هغه به خامخا زموږ مرسته کوي ناهید وویل ما یو تدبیر سنجولی دی زه د بصري حکیم ته یو لیک استوم که جیرام زبیر وژغورلی شو ورته ووایي چې دغه لیک هغه ته ورکړي که زما لیک د بصرې په حکیم تاثیر ونه کړي د بصرې په خلکو به خامخا اثر کوي ما په خوب کې مسلمانان د زندان د دروازو په ماتولو لیدلی دي او زما په دې باور دی چې خوب مې رښتیا کیږي خالد نو ته دننه ولاړ شه لیک ولیکه خو ته به یې په څه شي ولیکې هو واخله دا زما په دسمال یې ولیکه خالد له خپل جیب نه دسمال راویست ناهید ته یې ورکړ او وویل ته لیک ولیکه زه جیرام ایساروم بهر مایا خپل ورور ته خپل داستان واورو په پای کې جیرام له مایا نه وپوښتل مایا ته خو به دلته به څه تکلیف نه وې مایا ځواب ورکړ نه ګنګو ما خپله لور بولي او ناهید ما خپله کشري خور ګڼي جیرام وویل مایا زه یو ډېر بد خبر تا ته اورم مایا وویرېدل وویل د څه خبر جیرام خبر دا دی چې اوس د تا له ځانه سره نشم بیولی ما ستا د ورکېدو تور پر تا برای تپلی و خو چې کله هغه زبیر او د علي ورول او بیا ما دا اعتراف وکړ چې ته له ما سره په کښتۍ کې نه وې که اوس زه تا له ځانه سره بوځم نو هغوی به د خالد او ناهید پوښتنه رانه کوي زه د راجا له شکنجو نه ویرېږم خو په دې ویرېږم چې پر تا برای د دوی د لټولو لپاره هڅې پیل کړي زه نه غواړم چې هغوی ستا په لیدو د خالد او ناهید په باب هم شکمن شي که ته څو ورځې نور هم پاتې شي چې پر تا برای بیرته د بیل ته ستون شي بیا به دې زه له دې ځایه بوځم مایا په ډاډمنه لهجه ورته وویل وروره زما غم مه کوه زه دلته خوښه یم او تر څو ناهید روغه نه شي زه له دې ځایه نه ځم خالد او ګنګو څو ګامه لرې په خپلو کې کړږېدل جیرام هغوی ته غږ وکړ او په اشاره یې وروغوښتل چې هغوی ورنږدې سول ورته یې وویل تاسو بیا څه شک پیدا نه شي چې زه به څه دسیسه جوړوم مایا وایي چې د ناهید تر غېدو پورې همدلته پاتې کېږم او زه هم د ځینو مصلحتونو په وجه هغه دلته پرېږدم څو ورځې وروسته بیا هم امکان لري چې زه هم د زبیر سره یو ځای وتښتم او زه د تل لپاره ستاسو سره د سفر ملګری شم زه اوس ځم امکان لري چې پر تا برای ښار ته ورسېږي زما سره ملاقات وکړي نو زما ځان ښه نه دی خالد وویل ته لږ ودرېږه ناهید یو لیک لیکي تاسو هغه زبیر ته له زندانه د خلاصون نه وروسته ورکړئ جیرام نور زر کوه لیک راوړه زه ډېر وځنډېدم هغه به برهمن آباد ته نږدې سوی وي ګنګو وویل چرت مه وهه موږ به تا له هغه نه وړاندې په یوه لنډه لاره برهمن آباد ته ورسو جیرام وویل زه یوازې یو تن له تاسو نه بیایم خو دا ضروري ده چې هغه به په برهمن آباد کې څوک نه پیژني که څه خطرناک حالات راغلل زه به هغه تاسو د احوال لپاره راواستوم ګنګو وویل ته داسو له ځانه سره بوځه ماپښین جیرام د داسو په لارښوونه په ځنګل کې روان و قسم د خپرونې مینوالو په دې هیله چې د ناول په اورېدو را سره خسته نه شئ له برهمن آباد نه یو میل لرې جیرام خپله قافله ولیده هغه له داسو سره یو ځای له قافلې سره یو ځای کېدل مصلحت ونه بلل او لاره یې کږه کړه په بله دروازه ښار ته ننوت په برهمن آباد کې نراین داس د یو پخواني ملګري جیرام داسو د هغه په کور کې پرېښود او په خپله د شاهي میلمستون په لوري مخه کړه لږ ځنډ وروسته پر تا برای له بندیانو او پوځیانو سره ورسېد هغه جیرام ولید وویل تا ماته د ښکار پلمه ولې وکړه ولې دې سپین راته ونه ویلې تر تا مخکې مې له مهاراج ټولواک سره لیدل غوښتل ووایه ټولواک ستا د خور د کیسې له اورېدو وروسته څه وویل جیرام وویل ما لا تر اوسه ټولواک نه دی لیدلی او نه مې داسې نیت درلود پر تا برای ډاډه شو وویل جیرامه زه فکر کوم چې ستا د خور په باب دروغ نه ویل ما له عربو پرته د سراندیپ له ماڼوګانو نه هم پوښتنه وکړه هغوی ټول ستا د لومړۍ خبرې تصدیق کوي که هغوی راجا ته شکایت وکړي چې ستا له خور سره یوه بله مسلمان نجلۍ هم وه او ورکه شوې ده نو زه ویرېږم چې راجا د دې پړه زما په غاړه واچوي
جیرام زه به د راجا په مخ کې هم وایم چې له ما سره مې خور په کښتۍ کې نه وه او نه بله کومه مسلمان نجلۍ وه پرتاب رای خو که زندانیان بیا ووایي بیا راجا ستا په خبرو ډاډ او قانع نه شي. جیرام پریشانه سو وویل نو ته څه غواړې؟ لومړی د علي او زبیر په دې وځورول چې له ما نه دا اعتراف واخلي چې خور مې په کښتۍ کې نه وه، اوس دا ثابتول غواړي چې خور مې له یوې عربي نجلۍ سره ورکه شوې ده. پرتاب رای زه دا پوښتنه کوم چې ته څه چې د خپل خور د راز پټولو ته اړ کړی یې. جیرام ته پوهېږې چې زبیر زما میلمه و، هغه زما ژوند وساته، ما نه غوښتل چې زما په سبب هغه ته ازار کړې. نو د دې مطلب دا دی چې ته یوازې د زبیر په خاطر د خپلې خور تعینې ته دعوې نه تېر شوې. ته زبیر په دوستۍ خپله خور قربانوې، خو ستا زړه ګواهي درکوي چې ستا خور ما تښتولې. یوازې ستا خور نه بلکې هغه عربه نجلۍ او هلک هم زما له لاسه ورک شوي دي او د دې ټولو پړه زما پر اوږه ده. جیرام ځواب ورکړ نه نه ستا په باب چې زه بدګمانه وم هغه لرې شوې. پرتاب رای څه وخت لرې شوه؟ جیرام ناڅاپه وپوهېد چې پرتاب رای هغه ته دام ایښی، ټکان یې وکړ او ویې ویل له دې نه ستا مطلب دا دی چې ما له تا سره د راجا په مخ کې د خپلې خور د نه یادولو وعده کړې. پرتاب رای وویل ته چې څه پخپله نه وایې د عربو په خوله به یې ووایې، پر ما یې نور څه توپیر نشته. پخوا چې تا کوم راز افشا کول غوښتل ټولو هڅه کوله، اوس چې ته د هغه د پټولو هڅه کوې زه غواړم چې افشا سي. زما په باب که ستا بدګماني لرې شوې وي د دې خامخا څه سبب شته او زه پر دې ځان پوهول غواړم چې زه دا نشم منلی چې ته د یوه عرب په خاطر دومره ستر قرباني وزغمې او هیڅ عقلمن انسان دا نشي منلی. جیرام ستا مطلب دا دی چې ما مې خور خپله چیرته پټه کړې ده؟ پرتاب رای ستا د خور مسله ماته مهمه نه ده، خو د عربي نجلۍ پیدا کول زما ذمواري ده. ډېر امکان لري چې ستا په شان عربو هم پر ما د راجا د بدګمانه کولو لپاره د یوې عربي نجلۍ د ورکېدو کیسه له ځانه جوړه کړې وي. خو که په دې دربار کې دغه پوښتنه راپورته شوه له موږ نه به یو خامخا د دې پړه په غاړه اخلي. جیرام له لږ سوچ وروسته وویل د محمد بن قاسم د خپرونې مینوالو دا چې جیرام څه وویل انشاءالله په راتلونکې خپرونې کې به یې واورو. دا خپرونه ما محسن احسان چمتو او تاسو ته وړاندې کړه. در بیا چې تاسو په درانه حضور کې راحاضرېږو تاسو ټول په لوی الله جل جلاله سپارو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.